مترو باندې خپریږي. د پښتو خپرونې محترم اوریدونکو السلام علیکم. په لندن کې د ماسپښین 2 بجې او 15 دقیقې دي چې د افغانستان په وخت د ماښام 2 بجې او 15 دقیقې او د پاکستان په وخت په کم 8 بجې کېږي. نن د دوشنبې ورځ د نومبر د میاشتې 19مه نیټه ده چې د عقرب یا لړم میاشتې له 28 سره سمون خوري. دا دی زه نبي مصداق د پښتو خپرونې له همکارانو سره غواړم ستاسو پاملرنه د نن ورځې د خبرونو تحلیلي پروګرام ته راوګرځوم. نړۍ دا وخت خبرونه په سر کې لومړی هم د خبرونو لنډیز. د کاناډا او متحده ایالاتو په شمول د اروپا د 22 هیوادونو مشران نن په پاریس کې غونډه لري او د میلمه هیواد مشر جمهور رئیس میتران وویل چې دا غونډه به د اروپا د خلکو د امنیت لپاره مهمه ثابته شي. د امریکای جمهور رئیس هم چې د پاریس په دې غونډه کې حاضر دی په هڅه کې دی چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا په تاسیس پرېکړه چې وایي د عراق پر ضد د وسلې د استعمال اجازه ورکوي ملاتړ پیدا کړي. د کار نړیواله سازمان د کویت په هغه کارګرو چې د عراق د مداخلې له امله بېځایه شوي دي په وضع یې خورا زیاته خواشیني څرګنده کړې. د خبرونو وروسته به د نړۍ د وخت په پروګرام کې نن برسېره په نړیوالو او سیمهیزو پیښو په افغانستان باندې هم موضوعګانې درته وړاندې کړو، خو لومړی د خبرونو تفصیل چې نن بیا اختر کوهستاني درته ولولي. د کاناډا او متحده ایالاتو د مشرانو په شمول د اروپا د 22 هیوادونو مشران په پاریس کې غونډه لري او هیله ده چې دوی به په رسمي ډول د سړې جګړې د پای په هکله په رسمي ډول یوه اعلامیه خپره کړي. د سرمشریزې د پرانستو په وخت جمهور رئیس میتران وویل چې دا غونډه به د پخوانیو متخاصمو هیوادونو ترمنځ د امنیت او همکارۍ ترمنځ نوې پاڼه رابرسېره کړي. په لومړي سر کې د ناتو د 14 هیوادونو او د وارسا په تړون کې د 6 پاته هیوادونو ترمنځ د ځمکنیو وسلو په راکمولو باندې معاهده امضا شوه. دا 3 ورځنۍ غونډه د راتلونکي چهارشنبې په ورځ پای ته رسي او په دې کې به یوه آخري معاهده چې د اروپا د خلکو ازادي او محافظت تامین کړي لاسلیک کړای شي. د پاریس دا غونډه د خلیج د بحران تر سیوري لاندې راغونډه شوې ده. جمهور رئیس بوش او د نوموړي د بهرنیو چارو مرستیال په هڅه کې دی چې د عراق پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا په تازه پرېکړه چې وایي د عراق پر ضد د وسلې د استعمال اجازه ورکوي ملاتړ پیدا کړي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ښاغلي بوش په علیحده توګه د جمهور رئیس میتران او د برټانیې د صدر اعظمې میرمن تچر سره لیده کاته کړي دي او میرمن تچر په زغم د خبریالانو ته وویل چې که چیرې عراق د کویت څخه وتل ونه مني نو په زور به له هغه هیواده وویستلی شي. ښاغلي بوش او میرمن تچر دواړو د عراق هغه پیشنهاد چې وایي په عراق کې ساتل شوي خارجیان به په مرحله وار ډول آزاد کړي رد کړي دي. د سعودي عربستان د دفاع په وزارت کې د یو مامور له قوله د اګست د میاشتې د پیل نه راپدې خوا د کله نه چې عراق پر کویت یرغل کړی دی د عراق د وسلوالو قواو څخه 300 تنه صاحب منصبان او پوځیان سعودي عربستان ته تسلیم شوي دي. نوموړي وویل چې دا وسلوال کسان د خپلو وسلو سره سره سعودي عربستان ته وراوښتي دي. یو راپورټ چې د کار د نړیواله سازمان لخوا چاپ ته سپارل شوی دی او په هغې کې په کویت کې د آسیایي کارګرو بده ورځ منعکس کړې ده کوم چې په کویت کې د عراق د مداخلې له امله بېځایه شوي دي. راپور وایي چې نورو پیسو ته جدي ضرورت دی تر څو د هغو کارګرو سره مرسته وشي څوک چې خپلو کورونو ته ستنېدونکي دي. اکثره کارګرو ته مشکله ده ځکه چې له یوې خوا ورته اجره نه ورکول کېږي او له بلې خوا هغه پیسې چې په بانکونو کې ذخیره کړي وي هغه یې هم له لاسه ورکړي. د آسیایي هیوادونو اقتصاد هم په خلیج کې د روانې رانجې له امله متاثره شوی دی. راپور په ګوته کوي چې تر ټولو زیات متاثر شوي هیوادونه عبارت دي له پاکستان، هند، سریلانکا او بنګلادیش دی.
په جنوبي اسیا کې د سیمهیزې همکارۍ د سازمان د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران پخوا له دې چې د حکومتونو مشران یې سره راغونډ شي د مالدیو په ټاپو وزمه کې د غونډې ټکل لري او اټکل شوې ده چې دا غونډه به د دې اونۍ په دوران کې راغونډه شي. هیله ده چې په دغه کانفرانس کې به د مخدره موادو په کنټرول او د یوه اقتصادي صندوق په ایښودو باندې معاهده لاسلیک شي. خو د بی بی سی یو خبریال وایي چې د دې کانفرانس څخه چې که چیرې په غړو ملکونو کې بیا په تیره د هند او پاکستان ترمنځ روان اختلافات په نظر کې ونیول شي د کوم نوي یا دراماتیک ابتکار تمه نه کیږي. بله دا چې په دې دواړو هېوادونو کې نوي حکومتونه هم رامنځته شوي دي. د روسیې د فدراسیون مشر ښاغلي بوریس یلتسین د ملک د اقتصادي او سیاسي بحرانونو په هکله د شوروي د جمهور رئیس ګورباچوف په وروستنیو پیشنهادونو باندې خپله خواشیني څرګنده کړې ده. دا پیشنهادونه د جمهوري دفتر د قدرت بیرته قوي کول او د فدراسیون د مشورتي شورا مضبوطول دي. د نوموړي دا نیوکې د انټرفیکس په نامه د خبري اژانس لخوا خپرې شوي دي او له همدې اژانس له قوله ښاغلي یلتسین ویلي دي چې د ښاغلي ګورباچوف دا وړاندیزونه پر ځای د دې چې د هېواد وضع ښه کړي لا پسې خرابولی شي. ښاغلي یلتسین ویلي چې ښاغلي ګورباچوف پخوا له دې چې خپل پلانونه ډاګېته کړي د شوروي د جمهوریتونو سره یې پرې مشوره نه ده کړې. د بنګلادیش څخه په رسېدلو خبرونو کې ویل کېږي چې د جمهور رئیس ارشاد د ملاتړ کوونکو او مخالفینو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي دي. په یوه نښته کې ویل کېږي چې پرون یو سړی په هغه وخت کې ووژل شو کله چې د چټاګانګ په ولسوالۍ پورې مربوط د ناصرهات په سیمه کې د بم پلټنه روانه وه. دا نښتې په داسې وخت کې رامنځته کېږي چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ په ملک کې د اعلان شوي اعتصاب لپاره تیاری روان دی. دا اعتصاب د جنرال ارشاد د مخالفینو لخوا اعلان شوی دی او هدف یې دا دی چې په جنرال ارشاد فشار راولي چې له قدرته استعفا ورکړي. خبرونه مو واورېدل. تاسو د لندن نه د بي بي سي پښتو خپرونه په لنډو څپونو 15 او 41 مترو او منځنۍ څپه 212 مترو کې اورئ. اوس هم د خبرونو د تحلیلي پروګرام نړۍ د وخت لومړی موضوع. د امریکای جمهور رئیس جورج بوش نن د عراق هغه وړاندیز چې د مسیحیانو د اختر له شپې نه به چې د دسامبر 15 کېږي هغه خارجیان چې په عراق کې نیولي دي خوشي کړي رد کړو. د امریکای جمهور رئیس په پاریس کې دی ترڅو د اروپا د 40 هېوادو په غونډه کې برخه واخلي. دا د ډیوډ ویلیس تبصره. په پاریس کې چې ښاغلي بوش د امریکای جمهور رئیس د هر هېواد د مشر سره وینه د خبرو اصلي موضوع به خلیج وي. د پاریس همدغه غونډه یو تاریخي حیثیت لري ولې چې په رسمي ډول سره په همدې غونډه کې د لویدیځ او ختیځ ترمنځ جګړه پای ته رسېږي او د هرې نوې همکارۍ دوره په ډیپلوماسي نړۍ کښې راشروع کېږي. خو د خلیج په اړه د دې نوې همکارۍ ته یو تعجب دی. عراق د غونډې د شروع کېدو په شپه باندې اعلان وکړ چې دوی به ټوله یرغمالیان د ګروپونو په ډول سره خوشي کړي. داسې معلومیږي چې د دې کار اصلي هدف د امریکا د متحده ایالتونو د بې حوصله‌توب او نورو متحدو او هېوادونو ترمنځ چې مخالفت د اقتصادي بندیزونو د اغېزې لپاره یو څه نور وخت کول دي د منځه وړي. ضمن ښاغلي بوش کوښښ کوي چې د ملګرو ملتونو د نوي پرېکړې لپاره چې که امکان وي د عراق پر ضد د پوځ څخه کار واخیستل شي ملاتړ ترلاسه کوي. د دې کار ترسره کولو دپاره به ښاغلي بوش د عراق د جګړې د مخنیوي د کوښښونو پر ضد چې په کلکه سره ودرېږي. نو له دې جهته نن ښاغلي بوش غوښتل چې په چټکۍ سره د عراقیانو کوښښونه وغندي. نن سهار پسله د سهار د چای څخه وروسته ښاغلي بوش د برټانیې و صدراعظم میرمن تاچر ته وویل چې د عراقیانو همدغه کار ډېر وحشي او د ظلمه ډک دی او د کرسمس یا د عیسویانو د اختر په ورځ د یرغمونو خوشي کول یو خاصه بدبیني وبلله. وړمه شوه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جیمز بیکر ویلي وه چې عراقیان د دې موضوع څخه سوء استفاده کوي او باید ټوله یرغمیان ژر تر ژره خوشي کړه سي. ضمن نن به ښاغلي بوش د ښاغلي ګورباچوف سره وویني او ښاغلي ګورباچوف به د شوروي اتحاد د مشر سره هغه موضوع وڅېړي چې ښاغلي ګورباچوف پرون په روم کښې ویلي وه چې د خلیج د بحران د حل لپاره د سولې له لارې امکانات
نور هم موجود دي، خو د امریکا جمهور رئیس غواړي چې د همدې نورو نظرونو په هکله نوي معلومات ترلاسه کړي. په عین وخت کې امریکایان زیار باسي چې د ملګرو ملتونو د نوي پریکړې لیک په هکله د جرمنیانو ملاتړ هم ترلاسه کړي. نو کله چې ښاغلی بوش و پاریس ته تللی و، پر لار یې د جرمني د چانسلر کول سره هم ولیدل. وروسته ښاغلی بوش په دې هکله راځي معلومېده چې ښاغلی کول د جګړې د شروع کېدو څخه خپله ناخوښي څرګنده کړې ده او هم یې ویلي دي که ضرورت وي نو باید جګړه شروع سي. ضمناً د جوړې او اقتصادي بندیزونو د اغېزې لپاره ډېر وخت پکار دی او هم په عین وخت کې تېره اونۍ چې امریکایانو و خلیج ته د اضافه فوجیانو د استولو اعلان کړی و، نو نورې فوجیانو د جنورۍ تر میاشتې پورې ځای په ځای نه سي او همدارنګه امریکایان د ملګرو ملتونو د نوي پریکړې لیک اړخونه څېړي. دا و د دیوید ویلیس تبصره. سبا ته به د برطانیې محافظه‌کار سراقدار ګوند د هغه مخالفت په اساس چې په ګوند کې را پیدا شوی د صدراعظم میرمن تاچر او پخوانی دفاع وزیر مایکل هزلټاین ترمنځ په انتخابات وشي. په دې انتخاباتو کې یوازې د پارلمان محافظه‌کار وکیلان د رای حق لري. د بي بي سي لیکواله میلاده هیک په دې موضوع داسې تبصره کوي. دا یوازې د دوو تنو ترمنځ د مسابقې خبره نه ده، بلکې خورا ژور پس منظر لري. په دې کې شک نشته چې ښاغلی سلطان په خورا لیوالتیا سره غواړي چې د محافظه‌کاره ګوند مشري په غاړه واخلي او د صدراعظمې په ګدۍ باندې کښېني. مګر نوموړي خپله دا مسابقه په داسې وخت کې میدان ته کړې ده چې د عامه رایو د احصایو له تخمین نه د محافظه‌کاره ګوند درجه د ډېرې مودې راپدې ټیټه ده. د میرمن تاچر په ضد ناامیدي په ټوله بریتانیې کې مخ پر زیاتېدو ده او پرې الزام دی چې نوموړي واکمنه ده او که نظر یې ماخوذ وي او که نه د وزیرانو په کابینه یې په زوره منظوروي او حکومت او ګوند یې جرأت نشي کړی چې نه ورته ووایي. میرمن تاچر د خپلو هغو همکارانو په مقابل کې چې د نوموړي نظر یا امر یې نه دی قبول کړی د خورا بېرحمنۍ کار اخیستی دی. په دوی کې ځینې برطرفه کړی شوي دي او ځینې نورې لکه د صدراعظم د مرستیانو د بندي څخه په روانه میاشت کې د سر جعفري هاو په شانته استعفاوې ورکړي دي. د دفاع پخوانی وزیر ښاغلی سلطان چې نن د میرمن تاچر پر ضد د محافظه‌کار ګوند د مشرۍ او د صدراعظم د جوړېدو تمه لري، په 1988 کال کې د ځینو تګلیارو پر سر استعفا ورکړې وه. یوازینۍ پوښتنه چې په پارلمان کې د محافظه‌کاره د ګوند وکیلانې باید په نظر کې ونیسي هغه دا ده چې که چیرې دوی په دې انتخاباتي مسابقه کې د میرمن تاچر مخالفت وکړي مګر سره له دې نوموړي بیا هم وګټي، نو هغو وکیلانو چې د میرمن تاچر پر ضد یې رایه ورکړې ده د هغو انجام به څه وي. ضمناً هغوی باید دا هم په نظر کې ونیسي چې که چیرې میرمن تاچر دا مسابقه وګټي نو تر راتلونکو عمومي انتخاباتو پورې به نوموړي په قدرت کې وي. نو په دې صورت کې به د دې وکیلانو چوکۍ محفوظ وي او که څنګه، او یا دا چې په عمومي انتخاباتو کې به د میرمن تاچر په مشرتابه د محافظه‌کاره ګوند عمومي انتخابات وګټي او که نه. دا دوه عمده پوښتنې باید دا وکیلان په نظر کې ونیسي. د تیرو 2 ورځو په دوران کې چې کومه عامه احصایې اخیستل شوي دي د هغوی په رڼا کې ویل کېږي چې د برطانیې د خلکو اکثریت نسبت میرمن تاچر ته ښاغلي سلطان ته ترجیح ورکوي. دې کې شک نشته چې د ښاغلي سلطان طرز او طریقه د میرمن تاچر د هغې نه مختلفه ده، مګر د محافظه‌کاره ګوند وکیلان باید نه یوازې طرز او طریقه په نظر کې ونیسي بلکې د هر یوه په تګلیارو هم جدي نظر واچوي. زیات وکیلان شاید د میرمن تاچر د قدرت په لرې کېدو خوښ وي، مګر ممکن بیا هم ښاغلی سلطان ته د میرمن تاچر پر ځای ترجیح ورنه کړي او همدا وجه ده چې د محافظه‌کار ګوند د وکیلانو ترمنځ خورا جدي جر و بحث روان دی چې که چیرې مسله دې حد ته ورسېږي نو څوک به د محافظه‌کار ګوند مشرتوب په غاړه واخلي. هغه وکیلان چې نه غواړي میرمن تاچر نوره په قدرت کې پاتې شي هڅه به وکړي چې ښاغلي سلطان ته هر اړخیز همکاري ور په برخه کړي تر څو دا مسابقه خلاصه وساتي او بیا په پای کې داسې یوه لاره چاره رامنځته کړي چې د هغې په وسیله د وسپنې په شان سخته میرمن تاچر له قدرته کناره کړای شي. دا و د میلاده هیک تبصره. اوس هم د افغانستان په لور. د ایران صدر رفسنجانی د افغانستان په مجاهدینو تنقید نیولی چې د خپلو 12 کالو په جنگ کې د کابل حکومت په مقابل کې ډیر پرمختګ نه دی کړی.
د ایران مشر دا تنقید پرون په هغه وخت کې وکړ چې په تهران کې د مقاومت د موقت حکومت له ځینو غړو سره ولیدل. د ختیځې څانګې لیکواله سرفراز نبیلي په دې باب داسې تبصره کوي. د دوه اونیو رئیس د ایران او افغان مشرانو ترمنځ د لیدو اوازې اورېدل کېږي. د همدې میاشتې په اوایلو ورځو کښې د مجاهدینو د عبوري حکومت مشر ښاغلی صفوت الله مجوزي او قاضي القضات پیر ګیلاني په تهران کښې د ایران د مشرانو او شیعه مذهبه افغاني مشرانو سره ولیدل. داسې ویل کېږي چې د همدې لیدلو د خبرو اصلي موضوع د افغانستان په داخل او خارج کښې د انتخاباتو د کولو پلان و. وروسته بیا پر دې باندې موافقه وشوه چې یوه کمیټه به د سیاسي همکارۍ او د انتخاباتو د پلان لپاره جوړه شي. ضمن ښاغلي مجوزي د څه وخت لپاره د بهرنیو مداخلو له امله د افغانانو په مسأله کښې په اندېښنه کښې و، خو د څو میاشتو رئیس دی د ټولو افغانانو د راټولولو لپاره کوښښ کوي چې د افغانستان د لانجې لپاره یو د حل لار پیدا کړي. ښاغلي مجوزي په افغانستان کښې د قومندان مشمسو سره ولیدل. همدا ډول دی د ایران لخوا هرات ته ولاړ او هلته یې د اسماعیل خان سره هم ولیدل. اوس ښاغلی مجددي دلته به تهران ته راغلی دی چېرته چې د جمعیت اسلامي مشر برهان الدین رباني او د هزارهګانو قومندان سید جګړن هم هلته دی. په ایران کښې د نشته شیعه مذهبو او په پاکستان کښې د سني مذهبو ګروپونو ترمنځ هغه وخت اختلاف شروع شو چې شیعه مذهبه د افغانستان په حکومت کښې تر هغه وخت چې سني مذهبه یې ورکوي ډېر زیات غواړي. په دې تازه وختونو کښې د قومندانانو د شورا په جوړېدو سره د مجاهدینو مشران او د دوی خارجي ملاتړ کوونکو په دې باندې مجبوره شول چې د افغانستان د لانجې د حل لپاره یو د حل لار پیدا کړي. ولې چې قومندانان په نوموړي شورا کښې ویلي وه که د مشرانو یو د حل لاره پیدا نه کړه نو دوی به همدغسې پاتې وي. ضمناً اوس داسې معلومېږي چې د افغانستان د جګړې قومندانان یو دوه اړخیزه پالیسي غوره کړې ده چې یو یې د کابل پر حکومت باندې نظامي فشار راوړل دي او بل یې د انتخاباتو دپاره زمینه برابرول دي. په عین وخت کښې ټوله هغه ګروپونه چې په جګړه کښې شامل دي په دې باندې هم نظره دي چې یوازې د حل لار د انتخاباتو کول دي. خو یو شمېر وړاندیزونه چې د جګړې د پای ته رسولو دپاره شوي دي تر اوسه پورې د ټولو ګروپونو له خوا څخه نه دي منل شوي. ضمناً بعضې د مجاهدینو مشران د یو لوی جرګې دپاره انتخابات کول غواړي، خو بعضې نور مشران د عمومي انتخاباتو دپاره چې په داخل او خارج کې باید وشي غواړي. اخرنی مخالفت په انتخاباتو کښې د اسلامي هېوادونو د کنفرانس رول په انتخاباتو کښې دی. ایران په انتخاباتو کښې د اسلامي هېوادونو کنفرانس رول ردوي، هغه د سعودي عربستان د نفوذ له امله. په ایران کښې د شیعه مذهبو مجاهدینو ګروپونو مشران وایي چې باید په انتخاباتو کښې ملګري ملتونه او د ایران او پاکستان حکومتونه یو لوی مهم رول ولري. نن په پېښور کې حزب اسلامي ویلي دي چې په داخل د افغانستان کې د نورو تنظیمونو سره یو ځای عملیات شروع کړي دي، خو دا خبر په پاکستان کې نورو تنظیمونو او هم هلته سیاسي منابعو نه دی تایید کړی. نن په پېښور کښې حزب اسلامي په خپله اعلامیه کښې ویلي دي چې حزب اسلامي د نورو تنظیمونو او مجاهدینو د قومندانانو سره په ګډه په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو باندې عملیات پیل کړي دي. د حزب اعلامیه چې د EFP په خبري اجانس کښې هم خپره شوې وه وایي چې د عملیاتو په لړ کښې په کاري ضمیر کې د BM 41 یوه دستګاه او له یوه وسلتون سره له منځه وړل شوې ده. خو باید زیاته کړو چې موږ د پښتو خپرونې له لارې نن په پاکستان کښې د مجاهدینو د تنظیمونو او هم د ډیپلوماتیکي منابعو سره د حزب د اطلاعیې په باب تماس ونیو. د دې منابعو څخه هېڅوک هم د حزب د دې عملیاتو څخه خبر نه و او هم یې ونه شو کړای چې په خپلې همکارۍ باندې له حزب اسلامي سره خبرې وکړي. باید زیاته کړو چې په دې موضوع باندې د کابل د لوري هم تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي. اوس هم زموږ د شنبې ورځې د خاص پروګرام لپاره غواړو په پېښور کې زموږ په همکار محمد اکبر باندې غږ وکړو چې په دې باب معلومات راته وړاندې کړي. محمد اکبر زما اواز اوري؟ سریجان زه ستا اواز اورم او زه آماده یم چې اورېدونکو ته د راتلونکي شنبې د کنسرټ په هکله معلومات ورکړم. درنو اورېدونکو د جنوبي اسیا په ژبو د BBC د خپرونو د 50مې کلیزې په ویاړ د BBC راډیو پښتو خپرونه تاسو ته د هغه کنسرټ د اورېدلو بلنه درکوي چې د شنبې یا خالي په ماښام د نومبر د میاشتې په 40مه نېټه به د پاکستان براډکاسټینګ کارپوریشن پېښور په سټوډیوګانو کې جوړېږي. د جنوبي اسیا د مختلفو ملتونو د موسیقۍ نه د دې برابر شوي کنسرټ بېلابېلې برخې به
همدې ورځ په پېښور د ډیلي ډاکې کټمنډو لاهور او مدرس څخه نیغ په نیغه خپرې شي. د کنسرت په پښتو برخه کې چې د افغانستان په وخت به د ماښام په پاو باندې 9 بجې او د پاکستان په وخت د ماسخوتن په پاو کم 8 بجې وي، د پښتو د نامتو سندرغاړو جمال شاه او فرزانې سندرې اورېدلی شي. د جنوبي اسیا د بېلابېلو ولسونو د موسیقۍ دا کنسرت به د افغانستان په وخت د شپې تر پاو کم 10 بجو پورې او د پاکستان په وخت د شپې تر پاو باندې 10 بجو پورې روان وي. هیله لرو چې د ټنټکور د دې خوندور پروګرام د اورېدلو لپاره به زموږ بلنه ومنئ او په دې ډول به د جنوبي اسیا په ژبو کې د بي بي سي د خپرونو د 50مې کليزې په نمانځنو کې زموږ سره یو ځای ګډون وکړئ. او اوس هم بېرته په لندن کې خپلو سټوډیوګانو ته ورګرځو. او له پېښور نه محمد اکبر اوس هم د نړۍ د وخت د پای موضوع. د چین حکومت د امریکې د باندنیو چارو یوه مامور او څو تنو لویدیځو سفیرانو ته اجازه ورکړې چې په تبت کې له یوې بندیخانې نه چې سیاسي بندیان هم پکې ساتل شوي لیدنه کتنه وکړي. دا د له پیکینګ نه د ټیم لوارډ رپورټ. د پیکینګ څخه داسې رپورټ ورکړل شوی دی چې په پیکینګ کې د ناروې سفیر ښاغلي جان هولویک ویلي دي چې د او د همردفانو چې د ډنمارک، فنلند او د سویډن د هیوادو سفیران دي و تبت ته د دوی د 8 ورځو سفر و پای ته ورسېدی. و تبت ته د دې سفیرانو د تګ مقصد دا و چې د تبت د ډېر سخت او بدنامه زندان ډرابچې څخه کتنه وکړي. د چین مقاماتو د اروپا و سفیرانو ته اجازه ورکړه چې د تبت پایتخت لانسا ته نږدې ډرابچې بندیخانه وګوري. د سفیرانو و دې ډلې ته اجازه ورکړه شوه چې د یوه بندي سره هم د نږدې لیدنه وکړي. هغه بندي چې سفیرانو په دې ترڅ کې ورسره ولیده د تبت د بودایانو ډېر مشهور مذهبي مشر دی. دا سړی یالو دوا تسرینګ نومیږي چې د 16 کالو عمر لري او یو سیاسي او په سیاسي ګناه بندي دی. دا ځکه چې په جاري کال کې د تبت په مرکز لحاصا کې د په تحریک سره پراخي مظاهرې وشوې چې هدف یې د چین څخه د تبت خپلواکي وه. د دې ډیپلوماټانو له قوله چې د ګاندون د بودخانې د پخواني مشر سره یې په بندیخانه کې لنډه کتنه وکړه، دوی وایي چې د روغتیایي حالت ډېر ښه و. علاوه په دې د زندان امیر د سفیرانو و ډلې ته وویل چې په نوموړې بندیخانه کې 50 نور سیاسي بندیان هم شته چې ټولو باندې د محکمې پرېکړه بشپړه او وروسته و بندیخانې ته سپارل شوي دي. د ډیپلوماټانو دا ټیم زیاتوي چې ولویدیځو رسمي منابعو ته تر اوسه پورې د چین حکومت هیڅکله دا نه وه منلې چې دوی حتی سیاسي بندیان لري. خو چین اوس د دې فرصت ولویدیځو رسمي منابعو ته په لاس ورکړ چې د بندیخانې څخه هم کتنه وکړي. په دې کار سره داسې ښکاري چې د چین مقاماتو بشري حقوقو ته د قانوني حق په سترګه ګوري. د بلې خوا په تېره میاشت کې د چین صدراعظم لیپن ته د امریکا یوې رسمي ډلې په خپل سفر کې وویل چې امریکا به د چین سره په هغه وخت کې د تجارت اړیکې ټینګې کړي کله چې په چین کې و بشري حقوقو ته درناوی وشي. کله چې په چین کې د بشري حقوقو ته درناوی وشي، خو هغه وخت چې په چین کې د اضطراري حالات بیرته مات شول او سیاسي بندیان هم د دې ترڅنګ خوشي شول، نو د چین په ضد د امریکا اقتصادي بندیز هم مات شو. ولې د نړیوال بشري حقوقو د ډلې د احصایې په اساس په چین کې تقریبا 1000 نور سیاسي فعالین په بیلو بندیخانو کې کوټکورس او تر شکنجې لاندې دي. دوی ادعا کوي چې د سیاسي بندیانو په هکله د چین د حکومت د ناوړه حالت د منځه وړل پوچ تور دی او هیڅ حقیقت نه لري. اوس هم د خپرونې په دې برخه کې د واکسیناسیون په اهمیت باندې زموږ د صحت مخه د ډرامه یو حدیث شریف وایي چې واړه د جنت پرپره کېږي او یو بل حدیث شریف وایي چې که چا په خپلوانو سترګې پټې کړې نو لویه ګناه به کړې وي. او دا حدیث شریف هم واورئ چې وایي ستاسو بهترین اولاد ستاسو لوی دي.
زر کوه پاڅېږه که نه وښځې کله به ځو ته ودرېږه پاڅېږم خو د دې وړې نجلۍ د ستونو هغه پاڼه رانه ورکه شوې ستنو ده پاڼه ورته مه وایه د واکسینو کارت ورته وایه دا فرنګي ټکي زما په خوله سم نه راځي ماله مې په جیره پښتو شوه خو اوس مې پرېږده سړی چې ستا خبره هغه کارت وګورم دلته به ضرور چېرته پروت وي بابا ای بابا چېرته ځې ها ستا وړه خورکۍ ستنو له بیاوده شو ولې بابا ناروغه ده نه بچو خدای دې نه کړي دا خو موږ داسې ستنو له بیاوو چې له ناروغۍ ساتي او خبرې بچو چې هغو ستنو ته واکسین وایي واکسین نه باکسین نه واکسین د واکسینو د وهلو نه مطلب د ناروغیو نه ساتنه ده دا داسې درمل دي چې وړو له جوړ کړي وي ښه نو زما خور به بیا نه ناروغه کېږي نه بچو داسې هم نه ده خو دا ده چې په ځینو غټو ناروغو به نه اخته کېږي او ای ښځې ته څه شوې ته څه کې ما خو لا تر اوسه پورې د دې نجلۍ د واکسینو پاڼه پیدا نه کړه په پاڼه څه کې مور بچو د پاڼې نه دی د مور مطلب د واکسینونو کارت دی د دې کارت نه نرسې ته معلومیږي چې خور ته یې څومره ستنې واچوي او اوس ورله کومه ستن پکار ده او تا خو به ای ښځې ته خو به دا کارت د ټیمي صندوق کې ایښودی چې ماشومان یې تېرې نه کړي ما ته معلومه ده چې په ټیمي صندوق کې مې ایښی و خو بیا مې ترې راواخیست ما ویل چې ستنو له ځو ولې اوس خدای خبر چې څومره پیریانانو راسه یووي بابا ما سره خو یو تعویض هم شته چې ما به د پیریانو نه شادي که نه بچو د ملا صاحب نه مې درله دا تعویض په خپله راوړې ستا دپاره یې جوړ کړی و نو ما ته خو وشتنې نه وایي که نه نه بچو تعویض خو به تا د پیریانو او د بدو سترګو نه ساتي او واکسین د دې لپاره یې چې د میکروبونو نه دې وساتي نو ژم در سره ولاړ شم نه ستا واکسین پوره شوي ته به نه ځې کله پوره شوې بابا هغه وخت چې ته ډېر وړوکی وې لا د یو کال هم نه وې او اوس خو چې غټ شوی یم که نه بابا بچو د خدای شکر دی اوس غټ شوی او واکسینو راته د ډېرو خطرناکو ناروغو نه ساتلی ها او بابا که په وړوکوالي مو راته د واکسین شتنې نه وي والې نو اوس به در سره تللی ولې نه بچو د 15 کالو نه وړاندې خو هر وخت واړه ته د واکسین ستنې وهل کېدی شي چې څومره وختي وي نو هومره ښه وي او دا خبره تر هغې یاد ساته چې خدای دې راته لوی کړي او په خپله د خیره پلار شي ښه ای پیره بابا په نیکو د خدای راورسېږې دا څه سو د نجلۍ کار رانه ورک سو ما خو ساعت همدې ټیمې بکس باندې ایښی و ولې په هغې شي نه کړې بچو ما خو درته وویل که نه چې د خور د ستنو شمېره دې پې لیکلې وه چې ستو ستنې ورته والي او څو به ورته نورې وایي او بابا ټولې به څو شتنې ورته وایي 15 زړګیه 15 ستنې نو بیا خو به 15 ځله شتنو له بیا که نه 15 ځله به یې خوندې او دا 15 واړه شتنې به ورته د یو کلنۍ نه وړاندې وي و د یو کلنۍ نه وړاندې او زه د هم د یو کلنۍ نه وړاندې 15 ځله شتنو له بوتلی وم هو بچو ته لا د یوه کال نه وې چې ټولې ستنې درته وشوې او اوس د واکسین پوره شوي پوره شوی او که نه بچو پوره شوي دي نو بیا زه په دې کارت چې کوم بابا کوم کارت وی همدا خو د دې نجلۍ د ستونو کارت دی که نه راکړه زه د واکسین ستنې له زیږون وروستو زر لګول غواړي تر یوه کال لا وړاندې یې پوره کړئ په خپل وخت وهل د ستنو یې کره کړئ د واکسینونو پاڼه یا کارد ډېر ارزښت لري همدا پاڼه درته ښایي چې واړه ته د کومو واکسینونو ستنې وهل شوې او کمی پاتې دي دا پاڼه خوندي وساتئ او مه یې ورکوئ حدیث شریف ده چې که چا په خپلوانو سترګې پټې کړې نو لویه ګناه یې وکړه او بل حدیث شریف کې ویل شوي دي چې کوچنیان د جنت پرپره کېږي د کوچنیانو د روغتیا پالنه وکئ په واکسینو د وړو ساتنه وکئ